نو زما عزیزانو ما عرض دا کولو چې الله څومره لوی دی، دومره خبرې لوی دي، دومره کلام لوی دی. یو سړی د دې ځمکې د پاسه دا دعوه کولی شي چې داغه د الله وجود او داغه شان د چا په خیال کې راشي چې دا به څنګه وي؟ څوک ویلی شي؟ دومره به ضروري چې الله موجود دی. الله څنګه دی؟ سترګې څنګه دي؟ لاس څنګه دی؟ خپې څنګه دي؟ حالانکه قرآن کې بصارت په سترګو کې ید د خدای متعلق راځي تبارک الذی بیده الملک، دا ټول کائنات د الله په لاس کې دی. اوس ید لاس ته وایي دا هر څه شته او کیفیت چاته معلوم نه دی چې لاس څنګه دی، هیڅ چاته دا علم. نو د الله متعلق به صرف دومره، بیا به دام نه وي چې هغه ناس چرته دی، مکان دی که ولا ثابت کو دام کفر دی، که جسم دی ولا ثابت کو دام کفر دی. نه به جسم وي نه به مکان وي، موجود دی، خبر نه یم چې څنګه. په یو ورځ به خبرېږي چې هغه به جنتي. د جمعې په ورځ امام ترمذی رحمت الله علیه یو باب قائم کړی دی، باب سوق فی الجنه. په جنت کې به یو بازار لګي، دا جنتیان به پکې ګرځي، خوشحالیږي. مازیګر ټیم چې شي الله به تې تپوس وکړي چې خوشحال شوئ؟ وایي چې یا الله څه کمی پاتې نه دی. وایي به ودرېږئ یو خوشحالي پاتې ده. نو د ده منځ کې او د جنتیانو منځ کې چې څومره پردې دي ملایکو ته به وایي دا لرې کړئ، دا پردې به ټولې لرې شي او اهل جنت به د خدای تماشا وکړي. قرآن کې راځي چې وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې تازه وي او څه به کوي؟ الی ربها ناظرة، الله ته به ګوري. اوس الله ته چې وګوري او دا خوند اهل جنت محسوس کی، دا جنتیان به په یو چغه وایي چې یا پروردګاره نم دا جنت په کار دی، نم دا نعمتونه په کار دي، خو چې دا مزه یو ځلې بیا وي. په دغه ورځ به دا مهرباني کېږي، د هغې نه مخکې هېڅ نشته. او دا دعا کوئ چې الله مونږ ته داسې دغه راکړي عمل چې مونږ جنت ته لاړ شو، دا مهرباني را باندې خدای وکړي. اوس په دغه ورځ باندې به تقسیم وشي، چاته په میاشت کې یو ځل د الله دیدار، چاته په هفته کې یو ځل د الله دیدار، چاته هره ورځ څو ځله د الله دیدار. نو لویه مزه او لوی خوند به چې دی په جنت کې هغه د خدای د لیدو وي. ابه د خوراک نه یا به د ښځو نه یا به د ښه محلاتو نه، لوی خوند به دی. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې څنګه الله لوی دی او د چا په علم کې نه راځي، داسې د هغه کلام لوی دی. هغه درجه په درجه مونږ ته چې را رسېدلی دی، نو د اهل علم برکت دی. پیغمبر نه وروسته د صحابو مهرباني وه چې د قرآن څومره تشریحات چې پیغمبر کړي دي صحابو یاد کړي. صحابو بیا د ځان نه وروسته تابعینو ته سپارلي دي، تابعینو بیا د ځان نه وروسته تبع تابعینو ته سپارلي دي، تبع تابعینو د ځان نه وروسته بیا ائمه مجتهدینو ته سپارلي. خو دا زه او ته چې په کومه زمانه کې اوسېږو، ډېر خلق به تاسو دا واورئ چې امام صاحب نه پوهېدو، امام شافعي نه پوهېدو، امام مالک نه پوهېدو. تاسو په ایمان ووایئ او بیا یې په ایمان ووایئ چې تاسو چې حج ته لاړ شئ او دلته راشئ او دا خلک درته زمبی زمبی کېږي او څه چېر دی حاجي صاحب راغلی دی یا حاجي صاحب. امام مالک په تمامه زندګۍ کې
په مدینه منوره کې پڼې نه وې پخپو کړي په تمام عمر کې په مدینه کې خپې ابله خپې به ګرځېدو ولې وی په هغه ځمکه به زه پڼو سره څنګه ګرځم چې په کومه ځمکې لاندې زما محبوب پروت دی اوبه کې څوک داسې تاسو کې خو به هم ډېر خلک حج ته تلي یوه ورځ بې پڼو ګرځېدلي په مدینه کې یوه ورځ بیا هغه امام مالک ته د بغداد بادشاه خط را لیږي چې یو څو ورځې له بغداد ته راشه امام مالک ورته خط لیکي چې زه اوزګار نه یم خط ورته لیکي چې یو څو ورځو له راشه بیا ورته وایي چې زه اوزګار نه یم بیا ورته خط لیکي چې یوې شپې له بغداد ته راشه امام مالک ورته ولیکل چې زما دې د خدای په ذات قسمی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې یوه ګنټه زه ستا په ټولې بادشاهۍ ورنکم یوه ګنټه زه به د معشوقي او د محبوب خوا پرېږدم او د بغداد بادشاه ته به ورځم اوبه کې څوک داسې دې مولیانو نه تپوس چې ملا صاحب تا چې ځان نه خسکی چرګ جوړ کړی دی او بې وخته بانګونه وې ته د امام ابو حنیفه تاریخ وګوره په سخت جمي کې به کمیس وویستو او د جماعت په صحن کې به کېناستو او کتاب به کړ چې کمیس ویل دې کمیس کې دا چل دی چې بدن له ګرموالی ورکوي بیا سړي له خوب راځي نو چې دا بدن مې دا یخ یخ باد وهي چې خوب نه راځي چې کتاب وګورم وبخی په دې دنیا کې داسې مولا چې ټوله شپه یې داسې چل کړي اوس مونږ ته ګوره د څوارلسمې صدۍ ته ګوره د فتنو دور ته ګوره او په امام صاحب اعتراض کولو ته ګوره او په امام شافعي اعتراض کولو ته او امام مالک بیا امام حنبل زما عزیزانو مونږ داسې په پروفتن دور کې پیدا یو چې هغه د ډاکټر اقبال یو شعر دی او یا کاله مخکې ویلی کہ یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری یا اللہ استادہ بدبخت مخلوق کم طرف تلارشی بادشاہان پہ بادشاہی کے ٹگان دی او درویشان په خلوت کې ټګان دي دا خلق څه چل چا پسې لاړ شي نو دې وجنا یو عقیده پیدا کړي یو زما دې خبرې سره طبي طور لګي نه چې لکه پلانه ګلاو کوي نیکیو کوي دومره ثواب دی دومره ثواب دی دومره ثواب دی د حضرت عمر عقیده خلکو ته وښایي خدای ته وي چې یا الله نه جنت غواړم یا الله نه حور غواړم نه غلمانان غواړم ایس نه غواړم خو دومره مهرباني را سره وکړه چې څه راته ونه وې مونږ خو دا خلک مستو که نه داسې جنتونه به یو پکې خوراکونه به یو په دا دواړو جام نه به خوندونه وهې او پلانې چل به یو پلانې چل به یو که نه دا خلق په دې مستو رمست دا دعا کوه چې خدای څه راته ونه وې او بیا چې مړ کېدو وصیت یې وکړو چې زما په دې مخ خاورې ومږئ چې خدای ته خړ مخ لاړ شي کینی ثوابونه یو ګناه یوه زنا دې کوله او رستو شوې چې خدای له به جواب څنګه ورکو زنا دې پرېښوه شراب دې سکل او رستو شوې چې خدای له به جواب څنګه ورکو غلا دې کوله او رستو شوې چې خدای له به جواب څنګه ورکو الله وی دغه سړی چې د یوې ګناه نه زما د یارې رستو شو د سره به زه څه چل کوم ولمن خاف مقام ربه جنتان د یو ګناه نه زما د یارې توبه کړه
نو دل به انعامی 2 جنت ورکو، انعام به 2 جنت. او ورپسې وروسته وایي چې ومن دونهما جنتان، د دې دواړو نه سوا به نور جنتونه می، خو دا به زما د طرف نه انعامي چې تا یوه ګناه زما د یرې پرېښې وه. اوس ته ماته ووایه چې د جنت د 1 کوټې قیمت به ستا هغه نیکه پوره کړي؟ تسبیح دیو، منځونه دیو، دلته تور ټاکې لګېدلی دی، او څه چل دی، یو هڼ هڼ دی، یو کمره ابه د ملغلرې جوړی، او دا یوې کمرې پلنوالی به عرضها 60 میله، پلنوالی به 80 میله، د یوې کوټې پلنوالی به 80 میله، چې اوږدوالی به څومره یو اوچتوالی به څومره. ستا د ټولې زندګۍ خوارۍ چې راجمع کړې د یوې کوټې قیمت به پوره کړي؟ وایي که نه؟ ګومنځ یې خو په جیب کې ګرځوئ، د ورځې 3 ځله یې ګومنځوئ دا ګیرې. یو سړي ما ته ووایي چې پکار دا و چې قرآن کریم په خپله دومره صفا وی چې هر سړی پې پوهېدی. ما هغه ته ووایي چې ته زما په خبرو پوهېږې؟ وایي چې ولې نه پوهېږم؟ نو ما ورته ووایي چې انا اکلمک بالعربیه انت تفهم العربیه؟ چې نه په دې زه چېرته پوهېږم. نو ما ورته ویل چې دا خو زه یم که نه، ته خو بدل شوی نه یم. بیا مې ورته ووایي چې میں آپ کے ساتھ اردو میں بات کروں گا. چې په اردو زه چېرته پوهېږم. بیا مې ورته ووایي چې میں تیرے نال پنجابی وچ بات کرساں. پوه چې په پنجابۍ زه چېرته پوهېږم. نو مال بې لکۍ خره، خو یو لکۍ دې نشته کینې کمپلیټ خرې، چې ته زما په خبرو ډایرکټ برای راست نه پوهېږې، نو ته به د الله په خبرو برای راست ډایرکټ څنګه پوه شې؟ دې ته لږ سوچ کړه. هر سړی ځان نه د ملا دو پیازه زوی نه دي جوړول پکار. د عوامو کې دا یو نقص دی چې 3 ورځې مونځو کې په 4مه ورځ د جبرائیل علیه السلام په تمه چې 3 ورځې مې مونځ وکړو، جبرائیل علیه السلام ډېر لیټ شو او رانغی. دا نقص ځان نه ویسته پکار. ځان به څه شی جوړی؟ مولانا روم وایي چې در بهاران که شود سرسبز سنگ، در بهاران که شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. وی په بهار کې کلک ها بارانونه وشي خو کاڼې نه ګل کېږي. په کاڼي باندې چې هر څومره بارانونه وشي نو کاڼې نه ګل کېږي. که ته ځان ګل کول غواړې نو خاک شو تا ګل بروید رنگ رنگ، خاورې شه چې رنگ رنگ ګلونه ونیسي. تاسو وګورئ د موسم بهار په وخت کې دا رنگ رنگ او قسمه قسم خوشبویدار ګلونه دا د ځمکې نه راوځي، د کاڼي نه نه راوځي. که ته ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنگ رنگ ګلونه ونیسي. تاسو وګورئ حروف مقطعات قرآن کې د 14 سورتونو په سر راغلي. الف لام میم طا سین کاف ها یا عین صاد طه. دا حروف چې دي په ټول قرآن کې د 14 سورتونو په سر راغلي.
ته په دې ټوله دنیا کې داسې عالم وښایه چې هغه د دې حروف مقطعاتو ترجمه وکړي یا هغه دا دعوه وکړي چې زه په دې پوهېږم. نه په طه څوک پوهېږي، نه په یاسین څوک پوهېږي، نه په کاف ها یا عین صاد څوک پوهېږي، نه په الف لام میم څوک پوهېږي. بعضې مفسرینو دا ترجمې چې کړي دي دا خپل خیال زغلولی دی. اصلي شی چې دی دا هغه حروف دي چې د الله او د رسول په منځ کې یو خصوصي راز دی، هیڅ څوک پې نه پوهېږي. تاسو کې که انګریزي خوان ناست دي بعضې سیکرټ چټۍ چې وي چې د چا په نامه جاری شي او مغه سړی به ګوري او هغه به پې پوهېږي، بل چاته به اجازت نه وي. دا یو سیکرټ قانون دی چې په دې الفاظو کې خدای پیغمبر ته ویلي دي، په دې یا خدای پوهېدو یا په پیغمبر پوهېدو. څوک خو دې ووایي. نو زما عزیزانو ما عرض دا کولو چې الله څومره لوی دی، دومره خبرې لوی دي، دومره کلام لوی دی. یو سړی د دې ځمکې د پاسه دا دعوه کولی شي چې داغه د الله وجود او داغه شان د چا په خیال کې راشي چې دا به څنګه وي؟ څوک ویلی شي؟ دومره به ضرورت چې الله موجود دی. الله څنګه دی؟ سترګې څنګه دي؟ لاس څنګه دی؟ خپې څنګه دي؟ حالانکه قرآن کې بصارت په سترګو کې ید د خدای متعلق راځي تبارک الذی بیده الملک